څنګه عباس جعفر ته یې دغه شعرونه ډالۍ چې د ژوند د تېرولو څه امکان پاتې شو نه شو د وخت سره جانان هغه جانان پاتې شو نه شو بابا ته خبر نه یې ولس هغسې غلام دی بابا ته خبر نه یې ولس هغسې غلام دی بابا پښتون ګلخان شو نو افغان پاتې شو نه شو واه بیا که بابا ته خبر نه یې ولس هغسې غلام دی بابا پښتون ګلخان شو نو افغان پاتې شو نه شو چې ته لاړلې زړه په اطمینان پاتې شو نه شو یوسف چې ترېنه لاړو نو کنعان پاتې شو نه شو واه چې ته لاړلې زړه په اطمینان پاتې شو نه شو یوسف چې ترېنه لاړو نو کنعان پاتې شو نه شو باور وکړه د ژوند د رنګینو نه مزه تلي انسان د خپل کردار پورې انسان پاتې شو نه شو زبر عبید منن به څومره په بې قدرو کې پیدا وم د مرګ نه پس مې هډو څه داستان پاتې شو نه شو بلوله یو دا اوس وسې مې مدام زړه له راتلې چې ته زما په ژوند کې سره راتلې چې به په تا څه تبصره کېدله یو دم به اوښکې مې باڼه له راتلې چې دوه میندې یو کولی نه شو نو محبته بېلتانه له راتلې دا قاضی مرګه نو زه خو ژوند وجلی یم مرګه نو ولې ما سپېره له راتلې او ملنګه زه یوازې ګرمه نه وم ملنګه ته چې زه موره له راتلې توره به څومره ووایه وی دنګې دروازې ساتم و خان ساتم او جي زه بلا یاران ساتم ځان په تصور کې مسلمان ساتم مړه په توبو باندې ایمان ساتم او جي په سندرو باندې مړ یم خو زړه کې مې ډېر قدر د اذان ساتم او زه اوس د معیار حدونه پیژنم زه اوس د یارانو نه لږ ځان ساتم نو څنګه به د ژوند په خوږو پوهه شم مړ نو چې ستا په شان جانان ساتم زه عبید که ستا د در ملنګ شم زه په زړه کې دغه یو ارمان ساتم ډېره مانا دغه شعر پیار بار خلک فرمایش کوي چې دی دته مې اوله زما په زړه کې یو ایزان و خو هېر کړی مې دی یو بېایمانه مې جانان و خو هېر کړی مې دی تاریخ کوه دی ما په هر ډګر بریا وړېدوم و پښتون زما یو شان خو هېر کړی مې دی ما به د وخته د جالانو مخنیوی کولو زما سینه کې پروت قرآن و خو هېر کړی مې دی چاته یې ویل چې یو شاعر و په ما مینو ژوندی دی نوم یې عبید جان خو هېر کړی مې دی ډېره زیاته مننه